متاسفانه چې نن 11 بجې د خیوي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پخوانی قومندان شیخ اکرم چې وفات شوی د هغې په جنازه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه خو په دغه جنازې په منځ کې یو انتحاري خپل انفجاري موادو ته انفجار ورکړی چې زیات کسان شهیدان شول او زخمیان شول. آخري ارقام چې موږ لرو 40 کسه شهیدان شوي دي او 8 کسه زخمیان دي، خو کېدای شي د ارقام تغییر شي. د شهیدانو په منځ کې د ننګرهار د ولایتي شورا تکړه وکیل لالا خان هم شامل دی. زه ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قایل نه دي. د جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسي وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ به اخلي.